ټوله بدامنی د ملک د بربادی دغه اغوا دغه ټارګټ کیلینګ دغه داس دو چې بام د مکه دغه د شادګردی اصلي ذمہوار د میجه درې دي میجه نو وکړي چې سر بونده کای ار بونده ودا کو دغه کې ماتینا میش پر کای د سندو دغه په دسان چې ملګران اوستا جمشید نامېږي پښتنه وناو کې چې سمره کې ماتې پرېګ نن د ژوند داسې په ظاهره دای د میش سره ریخ ده میش ویني خدای د ژوند او د مرګ په تخته باندې پرېتا میش د وو ته کوي چې خدای پاک خپل صحت ورکو دای بیا راوندا دغه درې سره کړی دی بل چا نه دی سره کړی بسرانګ د میش خیر خوا دی بسرانګ د میش د پورا روغلی دی بسرانګ داسې خبره دو چې د میش مالګری دی دا ظالمون دی دا بخی چې د دې خلاف ژغېږي دې خلاف خبره کوي میش خو علمون نوس دی د اسلام پوښلی دین باندې مولوی صاحب غفار مولوی صاحب خبره وکړه مش خو په باندې راونی هغه معنی و پاشه خو مش دالی دلی دی چې عمر صاحب چې د اسلام دوام خلیفہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او داسې یو عظیم الشان خلیفہ چې حضور صلی الله علیه وسلم دا ویلی وی چې کله پیغمبري سلسله په مو ختم نه وا کومه بعد چې بل پیغمبر اطلاع به هغه عمر وا دمر یو جلیل القدر خلیفہ او دمر جلیل القدر صحابیو بدا د جمعه پورز باندې خطبه کوي په خپل ممبر ویلوړ دا دای خطبه کوي یو عام صحابي ورچګي عام سړی داس د میش غوند عام سړی ملک متبار نه یو عام سړی ورچګي او ته چې په غنیمت چې د کپڑے کې وښو اخو داسې خبره دو چې د میش یو ټکرای کې د یو پړکای مې کې تو د جوړا ویلونه ګڼلې دو دا د سرنګ د خو د لکه چې پاغه مونات مشته سایره سولی نه او زون ته د لکه چې د غنیمت زیات وخصنه ده عمر صاحب تیرانه په شروع وسی نره صحابه کرام ورچګي نه مری نه پرکای غایبای نه جمشید وند چې غایب کو ترچر کای نه جواب ورکای چې د چونکه په داغه یغشه په دا جهاد شه په دا غنیمت شه مخ پلا برخه یو پړکای کې د بل برخه چې کیما دو د مې بچی دو ایغه موتروک موزیکا مطلب در ادا سه دو چې جوړاو نه وکړه آیا میش په د موجوده وخت د کرنل نه پتا کوي شي چې غونډه د 25 در تنخواه د 10 دو چې د جګرینه د کی مانه وکړل باجوانا پښتنه کوي شي چې د 12 ډالر د کی مانه راوړل کیانی نه جنرال کیانی نه پښتنه کوي شي چې په استرالیا سره په $4.5 ډالر د جزیره کی مانه وکړه که پښتنه مې نشي ولا کوم کړه به جمشید ګل غونډه حال وی نصر بنګوش غونډه حال مې وی په شډول فور شو وستا او داس دو چې مارګو د ژوند په یغه شو مبتلا وستا پښتنه چې یو پښتنه کوي حق خبره کوي به اول میش د ایک ظالم نه کوي چې سکت ظلم غاټ ذمہوار ده چې سک غاټ ظالم ده زیور بیا کومولي صاحب نو سود تاوي چې خپل وخت روا په باندې شرسیه باندې سیده هر چا قدر کوي هیڅ یک میز نه دي شړلې خپل ټیم پسای کوي خپل وخت رايي خو د ظالم په ملګری باندې به کم از کم میژه د وطن خال کې به میش بل څه خو نشي کوله خو اوس به خامخا چې گئی خبره مې وښ دګړې معذرت کوم خو زړی کوم نه کوم داسې دغه نه چې د چت سیک نوستي دغه نه کوم نو په چارې جرګې امرکه په اصول میش پیږي خو چې خبره یې سور وشي لازمي خبره د چې جواب یې به خامخا وي شي یو بیا ته ډیره شکریا او شیروز خان دغه تا اختر علي شاه دغه تا مهربان ملک دغه تا د نره چې سمره د خوزاری زونون جړی نوستي دغه ته دا بیا یې کاندهانی در کای چې دا صدر تا وی چې توسه چې څه فیصله وکړه مې د سرای بالکل دا خبره دو او کچرته تو ضرورت مری در سرا نه ان شاء الله په اول صوب شه د امام په زوی درته درېږي مولوی سه په زوی درته درېږي خدای مې ډېر عزت من کا خدای مې ډېر عزت